د ملت لکه نن غواړي خلک ملت دغه تر سیوري لاندې جګړه کړې وي او ملت تر هغه تر سیوري لاندې جګړه ګټلې وي اوس تر کوم بیرغ لاندې وګټله بله خبره ته کوم دغه چا جوړ کړی و دغه بیرغ دا بیرغ یو 3 کاله وړاندې تاریخ لري تر هغه وړاندې څوک حضرت علي کرم وجهه تر رسېږي بل چا تر هغه مخکې چا جوړ کړی دا خلک د تناول ورچې یا حاشیې ورباندې کوي تر کومه ځای رسېږي دا بل چا جوړ کړی اوس باید څه وکړي ګوره که داسې وي چې داسې یو مباحثه سره کوو بیا به ما ته د سیاست له ډګر څخه وروځو بیا به ازاد مباحثه سره کوو یو دی داسې واقعیت سره وایو واقعیت دا ده که دغه دا یو ورځ چاره ما سره په یو پروګرام کې مېلمه و هغه د حضرت علي کرم وجهه ته منسوباوی دغه بیرغ دا بل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منسوب ده نو خو هم بیرته توپیر راغی دا د دولت خپل کار د دولت یو بیرغ اعلانوي بل دا چا جوړ کړی یو 3 کاله مخکې جوړ شوی دا بل 13 کاله مخکې جوړ شوی دا یوه خبره بله خبره دا پر دغه تر سایه لاندې خپلواکي ګټل شوې وه خو دغه نه و تغییر ورکړل شو څو ځله تغییر ورکړل شو او دغه سپین بیرغ د بیرغ ملت کوم بیرغ غواړي ملت تر سپین بیرغ تر سیوري لاندې ولې دیوال راغلی په کونړ او ننګرهار کې ټول شوي دي بېګا 3 رنګه بیرغونه په کونړ او ننګرهار او په کابل ځینو سیمو کې ټول شوي دي اشخاصو ځینو به حتما دغه فکر یو ځوان دا موضوع د جګړې وړ نه ده دا د جګړې وړ نه ده عجیبه وحدت راغلی ده عجیبه خپلواکي مو ګټلې ده د اشغال تر سیوري لاندې نه لمانځو د ازادي تر سیوري لاندې د بیا ازادي له روسانو له انګریزانو له امریکایانو له صلیبي ښکېلاتو له ټولو څخه خپلواک افغانستان ازادي د هر چا خپل حق ده او خپلواکي